ټیبلیټ سپاډکس دا زموږ سره انټي سپازموټک دي، یعنی د انسان په پسته وخت کې کچرې د سختوالي د وجې در راشي هغې دپاره استعمالیږي. لکه د انسان د خوراک انهضام کومه لار چې ده چې هغې ته GIT ویلی شي هغې دپاره استعمالي کچرې د سختوالي د وجې در راشي، یا کچرې د سختوالي د وجې په خېټه باندې در راشي هغې دپاره استعمالیږي. کچرې د ورکوټي بول کومه لار چې ده په هغې کې سختوالي د وجې در راشي هغې دپاره استعمالیږي، یا کچرې په غټه کولمه کې د انسان د سختوالي د وجې در راشي هغې دپاره استعمالیږي. او دا حامله زنانه هم استعمالولی شي. د دې ساید افیکټ او نقصانات دا دي که چېرې ډېر زیات استعمال شي نو زړه کچه کولی شي، الټې راوستلی شي، قبض راوستلی شي، او ورسره په سرمن باندې سرې دانې راوستلی شي، او ورسره د زړه رفتار ګډوډېږي. د دې کنټرا انډیکیشن دا دی، مطلب تاسو دا به هله نشئ استعمالولی که چېرې تاسو ته دا علامات وي چې دې ته کنټرا انډیکیشن ویلی شي. که چېرې ستاسو ته د ګردو مسله وي یا د ینې مسله وي، یا که چېرې ستاسو د کولمو سختوالی دومره زیات جوړ شوي وي چې هغه په یو ځای کې بند شوي وي هغې دپاره نشي استعمالولی، یا که چېرې ستاسو مثانه غټه شوې وي په هغې دوران کې نشي استعمالولی. همدغه شان میډیسن انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه. الله حافظ.